السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به یې، ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ښه به نن په یو نوي بلاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی. بایینو 3 بجې دي، ما خپل بلاګ سټارټ کو. خو بلاګ سټارټ کېدو نه مخکې زه تاسو ته یو خبره کوم. خبر داره که نه چې سهار چې کله ما مونځ وکړو، زه پاڅېدم، مطلب مانځه نه رالم که نه رښتیا، نو دلته مې دا سهار مالچینو دا موسم او دا ګیر چاپېره دغه چې د نور چې راخیږي او رڼایي چې لږ هغې نه مې لږ لږ غونته یو څو شاټونه اخیستي، هغه تاسو وګورئ بیا ګپ لګو. ښه نو څنګه چې تاسو ته پته ده که نه چې اوس بلاګینګ چې دی هغه په پټو کې، نو اول نه اول د ټول نه اول خو داسې خبره ده چې هغې برې پټي ته ځم خو لومبې داسې چل کومه چې دلته چې کوم باغ دی هغې کې مې بینډۍ کرلي دي، هغې تماشه کوم چې راحتلي که نه، بیا به ځو برې پټي ته. ښه نو بینډۍ خو له خیره سره راحتلي دي، خو یاره دا بیا اوبه شوي نه دي او دا اوس اوبه خور غواړي. دا چې اوس دې له سړی اوبه ورکړي، باران را روان دی، موسم چې دی نو ګډوډ دی. خو خبره دا ده که نه چې زمونږ غنم داسې پراته دي، الله پاک ته خیر وکړي. نو اوس داسې کار کومه که نه چې غنم ریبل خو څه کوي، خو هغه شته پټول غواړي. نو ځو هلته پټي ته به اوسو، ځکه چې ټایم ډېر زیات لیټ دی، ویډیو مې هم لاندې اپلوډ کړي، نو اوس ځو هلته پټي ته. ښه بھائی نو پټي ته راغلي یو او دا ورور مې را سره دی دا غنم راټولوي. باران مخه ده، نو که چېرته باران شي نو بیا به لمدېږي که نه، نو چې دا یو ځای ته راټول کړو بیا پسې ترپال وغیره ور واچو نو بچ به شي. او زه لګیا یم دلته لو کومه که نه. نو یو خو دا دی چې موسم نن لږ ښه دی، نور نشته دی، نو سړی لږ ډېر زیات ګډوډ نه وي. خو یاره چې روژه شي بیا دا ټیم یاسې سړی ګډوډي، که نور یي او که نه، ما ته نن پته ولګېده. ښه بھائی نو مونږ په 4 بجې راغلي یو او د اوسه پورې صرف مونږ دا ځای ورېبوي، هېڅ کار هم نه دی کړی، ولې چې دا ټایم سړی ډېر زیات خراب وي. نو اوس یې مازدیګر بانګ وي، مونځ کوو او بیا خبرې اترې کوو. راځئ که تاسو چېرته مانځه ټیم وي نه بلاګ ګورئ نو تاسو مونځ وکئ. لا اوس هم 15 منټه کم 6 بجې دي، لا ډېر ټایم پاتې دی روژه ماتي ته. نو څو شوې؟ ښه بھائی کله چې سړی مونځ وکړي که نه نو سړی هسې لکه مطلب داسې فیل کوي که نه چې لکه زه څه دمه غونته کې شوم. سړی بالکل دمه شي، لکه مانځه نه بعد لکه سړی مونځ وکړي نو سړی بالکل دمه دمه وي، بیا سړی نه وي چې زه ما چېرته کار کړی دی. نو مونځ مو وکړو او اوس بیا واپس رالو پټي ته، او ډېر زیات لږ کار مو کړی دی، نو لږ کار نور کوو او لا 15 منټه کم 6 بجې دي. مونږ سره ګړی نشته. اوس مې هلته یو کس نه تپوس وکړو، ما څه ټایم دی نو 15 منټه کم 6 بجې دي، لا ډېر زیات ټایم پاتې دی روژه ماتي ته. زه ډېر زیات تږی یم، خو بس اوس لږ کار به کوو بیا به ځو کور ته. نو چېرته ځئ مه زمونږ سره یې. ښه بھائی نو ټایم لږ دی روژه ماتي ته، دا میښې له پاڼې وکړې او اوس ځو کور ته. نو خبرې اترې چې دي هغه به روژه ماتي نه پس کوو، زه چې ځو کور ته. ښه بھائی نو څنګه چې پټي نه رالم که نه مازدیګر و، نو بیا مې روژه ماتي نه بعد هم شاټ وانغوستو او تراوو نه پس مې هم شاټ وانغوستو. یو وجه خو پکې دا وه چې بجلي نه وه، او دویم وجه دا وه که نه چې زه ډېر زیات ګډوډ وم، خراب وم. اوس دا تقریبا مونږ په 1 بجه باندې نن د پټي نه رالو، کار نن لږ زیات و، نو ما زه به شاټ والم خو ما وانغوستو ځکه چې زه تبې نیولی یم او ډېر زیات خراب یم، ډېر ګډوډ یم. خو ما وی چې دا بلاګ پوره کړم، نو ایډیټینګ راته هم پروت دی. او بله دا خبره چې بجلي نه وه نو زما ویډیو چې ده نو هغه ډېره زیاته لیټ اپلوډ شوه، د هغې ډېره زیاته بخښنه غواړم، ودرېدی نه شم یاره ډېر زیات ستړی یم. نو د هغې ډېره زیاته بخښنه غواړم. او بله دا خبره که نه چې تاسو ما ته ډېرو کسانو کمنټس کړي دي چې زمونږ نومونه په بلاګ کې واله، نو ښه ټیک ده چې هغه اخلم. او بله مې دا خبره کوله که نه چې ما څه وی دا یوه ویډیو چې ده که نه دا اوس تاسو چې کومه ګورئ دا به هم زه لږه لیټ اپلوډ کوم. هغې مین وجه دا ده چې سبا به مونږ ځو بل خوا چېرته افطار پارټي ده، نو هغه به درته سباني بلاګ کې وایم انشاءالله.
او اوس چې دی که نه نو اوس زه لږ اوده کېږم مونځ کوم مانځه تقریبا 20 منټ پاتې دي نو مونځ کوم او مانځه نه بعد بیا اوده کېږم. نن د جمعې ورځ ده او د مانځه له به هم لږ د وخته پاڅېده غواړي ماسپښینو نو دا د اعلان یې وکړو بانک ته لږ ټایم پاتې دی ورګه اوبه څکمه ځکه چې بیا وروستو تږی کېږم. ښه نو بانک ته ټایم لږ دی خپل بلاګ ختموم ورګه ستاسو نومونه اخلم بیا بلاګ ختمو. ښه بھائی نو نن چې چا کمنټس کړی دي که نه نو هغې کې دی محمد هنګو، بل دی جلال خانو، بل دی جواد بلاګس، بل دی اسماعیل سعادتو او بل دی خلفان خانو، بل دی محمد زنیرو او بل دی ډګر واینزو او حسن نوید خانو او حسیب افریدي او اسد مردانو. ښه بھائی نو دې کسانو ما ته کمنټس کړو خو بھائی داسې خبره ده که نه چې زه به نورو په بلاګ کې نومونه ځکه نه اخلم که نه چې تاسو ما ته دومره زیات نومونه اخلی که نه چې زه درته ویلی نه شم نو بیا زه څه نومونه واخلم او څه رانه پاتې شي نو بیا څه خلک خفه کېږي نو داسې خبره ده چې دا نوسته مې واخیستو کوشش به کوم چې ستاسو نومونه والم او که چېرې پاتې شو نو بیا به خفه کېږئ نه. ښه جي نو زمونږ نننی بلاګ چې و که نه په دې ځای باندې ختم شو او تاسو ته مه وي چې بجلي نشته دی بجلي نه وه او زما تقریبا دا بلاګ چې دی ډېر زیات لیټ شو او بل هم لیټ شوی و نو مین مسله د بجلۍ وه اصل نیټ سلو وي نو دې وجه باندې بلاګ لیټ شو. زه کوشش کوم چې ستاسو سره خپل ډیلی لایف شیر کړم نو چېرته ځایم زموږ سره یې دا شانتې انګیج یې او نننی بلاګ چې هغه دومره امید دی چې ستاسو سره بلاګ خوښ شوی او انتظار کوئ د را روان بلاګو اجازت راکړئ د سباني بلاګه پورې د لوی الله په امان.